بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اکسس ته نن په اکسس کې موږ چې وایو بله ورځ موږ ویلي یو ایکسټرنل ډیټا دغسې ده او په ایکسټرنل ډیټا کې موږ کار کړی و په تر یو ځای هم کار کړی و که نه نو په دې کې موږ کار کړی ایکسټرنل ډیټا باندې اکسس نم اکسل ته وړی و بل اکسس هغه ته هم وړی و سره که موږ غواړو دغه ته هم وړی و دغه کې هم کار نه ده کړی که نه له بل پروګرام نه دلته راوړل دلته زه کلیک کوم فرض کړه زما په ښه ایکسپورټ ده دا ولیږه او امپورټ بېرته یې راوړه نو لیږلو کار هم کړی دی راوړلو هم نه و کړی لکه چې دغسې و که نه نو زه داسې کار کوم چې مخکې زه د اکسل یو فایل لیکل راوړلی وم لکه چې کار کړی خو نیمایي کې پاتې و هغه څوک راغله که نه نو درته وایي چې سپیسیفای د سورس آف د ډیټا نو کوم فایل ته راوړې چې په هغه کې لیکل وي زه ورته وایم چې ته راوړه ټیبل 1 کې چې کوم لیکل دي دغه راوړه اوپن چې هر شي وي import the source data into a new table نوي ټیبل ته یې راوړه یا کوم ټیبل پسې شاته ونښلوه ورته هم چې نوی ټیبل څه د اړیکه ور جوړه کړه هم چې نوي ټیبل ته یې راوړه اوکې ټیبل ما راوړی هم ده لکه چې وارې خو first row contains column headings بس صحیح ده چې دغسې ده next ټیکه you can specify information ښایي چې دې ته هغه ورکوې که نه یې ورکوې end of the fields you are importing select fields in the area below you can then modify field information in the field area که موږ دغه کې معلوماتو کې اضافه نه کوو هغه ګوره ډیټا ټایپ به مو ورته انتخاب وی وغیره وغیره خو دغه نه زه فعلا تېرېږم نیکسټ ټیکه او درته وایي چې پرایمري کې ورکوې که نه یې ورکوې ورته هم چې اکسس دې ورکړي نیکسټ او دې ته څه نوم ورکړم دې ته ورته چې نوم ورکړه ټیبل 111 او فینش یې کړه نو دغه ګوره یو ټیبل راغی دلته چې هغه په هغه کې دغه لیکل و هلته خو آی ډي 1 موږ ورکړه هلته ما هغه تر بدل نه کړ دغه کالم نو ما هغه آی ډي هم سره راغلی یو بل آی ډي هم د ځانه دې ته ورکړل دغه رقم کولی شو د اکسس نه یې راوړو اکسس کوم فایل د سره یې براوس فرض کړه ډیټابیس 2 کې خو موږ یو ډیټابیس 1 کې موږ شي جوړ یو که نه وي جوړ زه یې شهنشاه لیست نه راوړم او اوپن که یا دې نه ټیبل کیوریانې فارمونه هر شی راوړه که صرف اړیکه ور جوړ کړم دا هر یو شی ته راوړه اوکې په هغه کې چې دغه کیوریانې کومې ډیپټي فارم وغیره ریپورټ میکروز ماډیول شي نسته پکې خو دغه ټیبل ورته یم چې اوکې که راوړه او کلوز که دغه ده څه کوم یو راغی address list 1 دغه ده لکه چې و دا راغی شاهین دغه راغی نو شاهین لیمیټډ او کابل لیمیټډ کمپنی نوم د نوم د ادرس دغه ټیبل مې ډایرکټلی هغه ځای نه دلته راوړلی هغه فایل نه دغه رقم کولی شي بل ډیټابیس نه راوړي که په انټرنیټ کې درسره وي یا په ورډپیډ کې د چېرته لیکل کړي ایګزامل یا نور هم ډېر دي چې شیر پوینټ لیست د سره یې ډیټابیس سرویسز دي څه نور ځینې بعضې انټرنیټ پورې مربوط دي او بعضې پروګرامونه دي مثلا ستا آوټلوک فولډر نه یې راوړي یا ډي بي ایس فایل ده یو بل پروګرام د دغه فایل ده خو دا موږ نه لرو نو کولی شو چې له دې ځایه بل دلته یا د ټیبل جوړ کړي بل ډیټابیس ته یې ویسې بل یو پروګرام ته یې تر ویسې او یا یې له بل پروګرام بل ډیټابیس نه ډایرکټ دلته معلومات راوړی کاپي پیسټ دلته په اکسس کې سم نه کېږي چې د هغه ځینې ټول انتخاب کړي لکه اکسل کې به چې موږ یو مکمل ټیبل مو انتخاب کړو بل اکسل ته به مې وړو دلته داسې نه کېږي دلته یوه رو به راوړې یا روم نه یو نوم به راوړې یو آی ډي به راکاپي کړي نو هغه مشکل نه بچ کېدو لپاره دغه سیستم په دې کې جوړ ده ډیټابیس ټولز ته راځو ډیټابیس ټولز کې چې کوم دا ټول نه مهم شی په دې کې ریلیشنشپ که زه راسم کمپیکټ اینډ ریپیر ډیټابیس ته که څه غلطي وکړي هغه درته هغه کوي کمپیکټ سایز به لږ کم کړي درته که چېرته سایز په کوم ځای کې کمېدو وي فاصلې دې ورکړي هغه به سم کړي ګوره څه اپشن یې په ور نه کوي ویژوال بیسک هغه پروګرام دی چې په هغه کې دغه پروګرامونه جوړ دي د افیس ټول نو که کوډینګ دې نه زده دې کې ته کار نه شي کولی دا ځان ته یو پروګرام د کمپیوټر ساینس والا استعمالوي رن میکرو چېرته وي درسره دا رن کا فایل بندوي نو
میکرو رن کوي لږ مخکې تا هم لیدله لکه دغه کې زه وګورم چې اوپن ریپورټ را خلاص کا ریپورټ نه به تېر شو ته چې فارم را خلاص کا رن میکرو اوکې خوند یې ورنه کړ بل یې به وګورو ښه دلته د هغه دغه جنه مې انتخاب یې که نه که زه پروانه کې هغه جنه انتخاب یا دغه جنه انتخاب ته د ریپورټ کلوز نه اوپن څه څه اوپن دا د اوپن ایډمیشنز فارم اوکې که هغه به ته را خلاص کړي له دې نه وروسته راځو په دې معاهدې کې مهم شی چې د هغه د ریلیشنشپ موږ او تاسو په هغه اول ورځ ویلو چې دې کې اړیکې جوړېږي اړیکې څه رقم جوړېږي اړیکې چې دي په درې ډوله دي یو دي دا به د اړیکو سره بیا یو جی وایو ورکې که دغه کې کار ډېر ده ښه سبب یې ووایو کار سطب کې اس کیو ایل سرور موږ نه لرو موف ډیټا اوس معلومات ویسه بیا دغه جنه مړل کېږي خو هلته اس کیو ایل سرور نه و که فکر دې کړی دلته جوړ کړی دا یو بل ځان د پروګرام د ډیټابیس هغه دی که انسټال یې هغه ته دغه ټیبل مکمل ور وړلی سي ډیټابیس اکسس ډیټابیس ته چېرته ویسه یې ته راوړه دغه ته کېږي سپلیټ ډیټابیس په دوه ځایه که او ته مې دغه نه بس پیالونه تېر څه موږ نه که شیر پوینټ که د سره یې هغه ته یې ویسه خو دې باندې موږ چې دلته کوم مهم شی هغه وایو هغه په دې کې اړیکې دي ریلیشنشپس دي دې باندې به انشاءالله که ژوند بیا سبا کار کوو او لږ نه ډېر مهم هم دی د اکسس ختم هم ده خو که په هغه کې دې څه ورته وایي زه راځم دې ټیبلو ته د عادي شیانو مې تاته ویلي کړي یہ دا ډیزاین میزاین شي که بدلی لیکو رنګونه دلته که موږ راسو ټیبل چېرته هغه هم لري نو که انتخاب کو کنټرول ا دغه ځای کې څه هغه نه ورته لري آپشن ټیبل ته راسه دلته نه ورته لري نو راسه هوم ته هوم کې دلته وګوره بارډر څه رقم بارډر ته ورکړم ګوره صرف دا بارډر به وي داسې بارډر به وي فوکي یا به یو بارډر راونګړی لاینز به نه وي او سره سره په دې کې کولی شي د لیکنو رنګ ګوره ټول په یو وار بدل څه صحیح څه دا شیان موږ مخکې ویلي دي خو لږ لږ هسې سرسري دفتر یې بولډ که لیکل چې لږ ښه ښکاري سایز یې زیات که وغیره وغیره دا دغه دې نه ته په کولی شي او فارم کې بیا داسې و چې فارم د به دلته راغلی فارم به دې راخلاص کړه ټول به دې انتخاب کړه ډیزاین ته به یې لاړ شي ټول یې انتخاب کړه فرض کړه د دې فارمیټ ته به چې راغلی د دې ځایه شاته شیپ فل رنګ ورکولی سي دا کوم سټنډرډ کلر دي ګوره شاته د لیکلو شاته رنګ راغلی بیکګراوند کې کلر راځي ارینجمنټ راځي یو بل طرف ته یو هغه ډیزاین ته که راسي ډیزاین مې ته موږ تاسې کار کړی و خو په فارمیټ کې شیپ آوټلاین د دا ګیر چې موږ اکثر په آوټلاین باندې کار کوو دغه رنګونه چې دې باندې مې که کار نه ورته کړی نو ته مې دا رنګ سور که دا وګوره رنګونه سره سره ډبلوالی یې زیات که ټول به انتخاب کې چې کوم دي هغه کول هغه به انتخاب کې او رنګ هغه لاین ډبلوالی ورته زیاتولی سي یا یې کمولی سي دا له دې ځایه کېږي ښه نن درس خو صرف په دې کې هغه تکراري درس بل ورځ چې پاتې وي هغه مو ویلې ډیټابیس ټولز کې به په ریلیشنشپس باندې انشاءالله کې ژوند سبا بیا کار کوو اکسس ذاتي خلاص دغه فارم کې یو څه شیان پاتې دي